لنډه کیسه. لیکوال محترم جهانگل زدران، ویونکی محمد. هغه به کله چې زموږ کور ته راغله، زه به ورته دومره خوشحاله وم لکه ماشوم چې د اختر په راتلو خوشحاله کیږي. زما احساس به هغه ماشوم ته ورته و کوم چې به د اختر په شپه خپل کالي سل ځله به اغوستل، سل ځله به یې بېرته وایستل. هغه به تر سهاره نه ویده کېده. همدا سوچ به یې کوو کله به سهار شي، کله به اختر شي او کله به زه خپلې اختریزې جامې واغوندم. زه به د هغې دیدن ته غلی په دروازه کې ولاړ وم او ځان سره به مې ویل کله به یې په ما فکر شي. خو کله به چې د هغې په ما فکر شو، زه به ورنه پټ شوم. نه پوهېږم چې ولې، خو کله چې به یې راته وکتل، زما د زړه درزا به یو په سله زیاته شوه. کله به مې چې نه لیدله، زړه به مې ناقراره و. زه حیرانه وم زما زړه زما نه څه غوښتل. ما نه د هغې د لیدلو توان درلود او نه د هغې د هجران طاقت. اوس مې هم هغه شیبه ډېره ښه یادېږي، کله چې زموږ له کوره وتله، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. هغې په ډېره ځیرکتیا سره خپلې اوښکې پټې کړې. پتلو کې یې شاته راکتل. زه یې څارلم. زه په کوټه کې ناست وم. د خپل زړه و عقل سره مې جنګ و. زړه ویل دیدن یې کوو، همدا یې وخت دی. خو عقل، دا ظالم عقل، دی به ویل نه، اوس هیڅ هم نشو کولی. نن هم دا خبره کوم چې کاش مې د زړه منلی وای. زه څه خبر وم چې دا به زموږ وروستی دیدن وي. هغه لاړه. هو، هغه داسې لاړه چې بیا هیڅکله هم زما ژوند ته رانغله. زه اوس هم هماغسې په دروازه کې درېږم، هماغسې یې لاره څارم. اوس مې هم زړه بېقراره دی. هغسې د هغې د لیدلو هڅه کوم. کله چې ناهیلې شم، دا تورې مې په شونډو وځغلي چې له ما نه لرې تللې، زړه نازړه وې، شاته دې کتلې، زړه نازړه وې.